السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو جوړ په خیر، په دې هیله چې تاسو هم جوړ روغ او خوشحاله است. ټیکنیکل هاشمي چینل ته هرکلی در کوم. ډېر دوستان دا پوښتنه کوي چې هاشمي صاحب زموږ واټسپ چې کوم دی هغه بینډ سي، بلاک سي یا بند سي، د کمپنۍ د طرفه د دې علاج به څه وي. نو دا مختلف پوسټونه چې کوم دي د خلکو د ماته راغلي دي. نو دوستانو د نن په ویډیو کې به زه تاسو درښیم چې تاسو څنګه درخواست استولی سئ د واټسپ و ګروپ ته او د واټسپ و خلکو ته چې هغوی تاسو ته واټسپ تر خلاص کړي چې واټسپ څه رقم خلاصېږي. نو بالکل دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو خپل واټسپ په خپله لاس باندې څنګه خلاصولی سئ. که چیرې تاسو دوستانو په بېلابېلو ګروپونو کې تاسو ډېر میسجان کړي یا مو غلط میسجان کړي وي یا مو یو چا ته ډېر شیان شیر کړي وي، نو د دې وجې څه چې دی هغه واټسپ چې دی هغه بندېږي. نو راسئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زه به تاسو ته درښیم چې واټسپ څنګه خلاصېږي. دوستانو بالکل ورځو، اوس به د دغه ورور د نمبر چې کوم موږ ته راکړی دی دا به چک کړو او وربدل به یې کړو چې دا نمبر کار کوي که نه کوي. زه اوس بالکل دلته خپل نمبر چې کوم دی هغه بدلومه. په دغه ځای کې دا چینج نمبر ته به تاسو ولاړ سئ، یو وار به تر هغو پر خپل واټسپ چې دی نه ډیلیټوئ. بیا به دا نیکسټ ته راسئ. بیا دوستانو دلته به ستاسو چې کوم زوړ نمبر دی، یعنې زما د موبایل چې کوم زوړ نمبر دی، دلته هغه زه اچوم او لاندې چې کوم د هغه ورور میسج چې ما ته کړی و چې زما واټسپ بند دی، د هغه ورور نمبر چې کوم دی لاندې به هغه زه ور واچوم. نو بیا به دوستانو موږ تاسو وګورو چې واټسپ پر مخ باندې موږ ته څه خبرې راکوي او څه راته وایي. نو بالکل دوستانو زه فلحال د هغه ورور نمبر واچوم. نو که چیرې تاسو سبسکرایب کړی نه وي زموږ ټیکنیکل هاشمي چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټې بټن ضرور ورسره ووایئ. نو بالکل دوستانو اوس دی وایي چې ته نمبر کوم یې وتاړه، خالي خپل کنټیکټ نمبر اړه، ټول کنټیکټ اړه، د هغه یو اړه، یا زه ورته وایم چې د هغه یو زه اړوم. نو دا د ګوره اوس میسج راغلی چې ستا کوم نمبر چې کوم دی دا اوس بینډ دی، بند دی او ته واټسپ چې دی هغه نسي استعمالولی. نو چې نسي استعمالولی زه به اوس څه چم کوم، زه به راځم دا سپورټ چې کوم لیکلی دی دا شنه لیکه چې ما پر راوګرځول پر دې باندې بیا تاسو کلیک کوئ. نو چې کله مو کلیک کړئ دوستانو اوس به تاسو راولاړ سئ د ټولو در مخه هغه کوم ځای چې و هغه شاته د هغه څه به تاسو یو عکس واخئ سکرین سکیچ. نو بیا به راولاړ سئ وروره جانه دلته به فوټو ور واچوئ. په دغه ځای کې چې دی اوس به موږ راولاړېږو د واټسپ چې کوم ګروپ دی و هغه ته به موږ تاسو یو دانه میسج چې کوم دی هغه به لیکو. په دا میسج کې به موږ ورته وایو چې موږ معذرت غواړو، زموږ څه غلطي وسوه او دغه د دې واره موږ غلط استعمال کړی دی. نو موږ معذرت غواړو، دا زموږ واټسپ چې کوم دی دا بیرته راخلاص کړئ او موږ چې دی بله واره بیا انشاءالله دا واټسپ چې کوم دی دا به پر خرابه لاره باندې نه استعمالوو. نو دا تاسو یو درخواست و، یو ریکویسټ او یو غوښتنه ده دا واټسپ والا څه وکړئ. نو بیا چې دی دوستانو انشاءالله دا مسله چې کومه ده هغه به ضرور خلاصیږي. نو دغه کم خط چې زه اوس په انګلیش کې لیکم دا به انشاءالله زه په ډسکرپشن کې لاندې ستاسو دپاره زه ولیکم او بیا به یې ور واچو. دوستانو کم عکس چې ما واخیستی هغه سپورټ پر لکه چې ما پر راګرځولو د هغه څه به تاسو یا په بل موبایل باندې یا په د خپل موبایل کې سکرین سکیچ فوټو چې دی ځینې واخئ هغه به بیا دلته ور واچوئ. دا ایډ سکرین فوټو چې لیکلی دلته به ور واچوئ او دلته به خپل میسج ورته ولیکئ. نو دوستانو بیا به راولاړ سئ دغه نیکسټ بټن چې کوم ورته لیکلی ده، زه اوس تاسو درښیم چې دا میسج ما خلاص کړم. دا نیکسټ بټن باندې بیا تاسو کلیک کړئ. دغه لاندې بټن تاسو لیدلی سئ نیکسټ بټن. نو دوستانو انشاءالله چې پر نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک کړه دا به ولاړ سي مخ ته. دا زموږ تاسو چې کوم درخواست استولی دی، دا کوم غوښتنه چې موږ تاسو کړې ده دا به مخ ته ولاړ سي. نو دوستانو دا به یو ستاسو مخ ته یو پیج خلاص سي. دا لاندې چې کوم پیج دی و دې ته به تاسو راسئ. دا ما چې لیکه پر راګرځولې ده پر دې باندې بیا تاسو کلیک کړئ. نو چې کله مو کلیک کړه دا به مخ ته ولاړ سي. نو مخ ته چې ولاړه دوستانو دا به ډایرکټ ستاسو ایمیل ته ولاړ سي. ایمیل اډرس، جیمیل اډرس باندې به دا پیغام ډایرکټ ولاړ سي. تاسو لیدلی سئ دونه غټ پیغام ولیکل سو، په دې کې ټوټل معلومات لیکلی دی. نو دا پیغام چې دی دا اوس ډایرکټ ورځي و واټسپ والا ته. د واټسپ چې کوم مین مرکز دی او چیرې چې هغه غټ خلک ناست دي نو هغه ته دا ورځي. دا ټول میسجان چې لیکل سوي دي دا ګرده معلومات دی. دا معلومات چې دی هغه ډایرکټ و
واټسف کمپنۍ ته ورځي. نو دا رقم انشاءالله په 24 غنټې کې ستاسو واټسف خلاص شي. که نه اوس بیا ریکویسټ وکئ. هیله ده چې سره مو په خلاصوئ. در بلې ویډیو پورې د الله په امان.